د پښتو شو چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. وخت مو بخیر. په دې هیله چې تر دې مهاله روغ او جوړ پوئ. په پاکستان کې 14 تبلیغیان چې 8 نارینه او 8 ښځې وي له کرنټین څخه تښتېدلي دي چې په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د سند ایالت په یوه جومات کې 8 تبلیغیان کرنټین شوي وو او همداراز په کورونو کې 8 ښځې کرنټین شوې وې چې ټول اوس تښتېدلي دي. حکومت ځایي پولیس له دندې لرې کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې د سند ایالت د مټیاري ولسوالۍ د نیو سید آباد جومات کې 8 تبلیغیان کرنټین شوي وو او همداراز ورسره نږدې په یوه کور کې 8 ښځې هم کرنټین شوې وې. دغه کسان له خیبر پښتونخوا څخه سند ایالت ته د تبلیغ په نیت تللي وو چې هلته ځایي پولیسو د نړیوالې وبا په شک باندې کرنټین کړي وو. دغه 8 کسان په جومات کې او همداراز 8 ښځې په یوه کور کې کرنټین شوې وې. د مټیاري ولسوالۍ د پولیسو مشر د نیو سید آباد د پولیسو مشر له دندې لرې کړی دی او یو شمیر هغه کسان نیول شوي دي چې ویل کېږي د دغه کسانو په تښتېدلو کې ورسره مرسته کړې وه. ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې دغه ټول کسان د خیبر پښتونخوا د مومند سیمې اوسیدونکي وو چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ته یې د هغوی په اړه معلومات ورکړي دي تر څو په وخت ونیول شي. قدرمنو دوستانو، پښتو شو چینل سره واوسئ تر څو د سیمې او نړۍ له تازه احوالاتو څخه ځان خبر کړئ.